بسم الله الرحمن الرحیم. لونګ باره کې ما ذکر کولو چې په دې باندې ما ډیر ویډیوز وکړل. د دې ډیر سیزونه ما ستاسو مخې ته راوړل چې څنګه دا ستاسو د هاضمې، ستاسو د امیونټي او دغسې د خولې خوشبویۍ دپاره مختلف سیزونه د هغې ستاسو مخې ته ما راوړل. نو اکثر سړي دا تپوس کوي، اکثر زموږ وروڼه دا تپوس کوي چې ډاکټر صاحب ته په یو ویډیو کې د دې باره کې دا خبره هم کړې وه چې دا چاته د مردانه کمزوري وي دې دپاره هم ډېر ښه دی. یقینا لونګ چې کوم دی څنګه چې ما ویلي چې دا ستاسو بلډ پریشر ریګولیټ کوي. لکه څوک چې د بلډ پریشر مریضان دي او هغې که د لونګ استعمال کوي، په هره طریقه استعمال کوي، که قهوه کې اچوي، اوبه خوټ کوي، اوبو کې خوشتوي، هغې سره خوري، یا خپل کټوی روټۍ کې د هغې استعمال کوي، یا همداسې خوري. نو هغې سره یو څیز کېږي چې څنګه ستاسو هاضمه راځي، دا نور څیزونه ورسره راځي، دا ستاسو بلډ پریشر ریګولیټ کوي او ستاسو د رګونو چې کوم کولاوېدل او بندېدل دي، یعنې کنټریکشن او ریلیکسیشن، دغه کې مدد ورکوي. اوس دې سره څه کېږي، لونګ سره چې کوم دی نو ستاسو رګونه دا کولاو شي. رګونه کولاوېدل مطلب ویزو ډایلیشن، دا یو ښه ویزو ډایلیټر دی، ځکه چې لونګ چې کله تاسو استعمال کوي د دې کې داسې کیمیکلز دي چې هغه ستاسو د رګونو چې کوم دا دیوالونه دي په دې کې دننه طرف ته دې ته موږ انډوتیلیم وایو، یعنې کوم لیر دی، کومه سطحه ده، په هغې باندې داسې خلیې دي، داسې سیلز دي چې هغې نه نایټریک اکساید راوځي. اوس دا نایټریک اکساید چې کله بلډ کې شامل شي نو هغې سره دا رګونه کولاو شي. نو خصوصا هغه خلک چې چاته د زړه مسلې دي، چاته د انجاینا بار بار کېږي، د سینې درد پرې راځي، هغې سټنټ لګولی دی، یا داسې د زړه مریضان دي سټنټ یې نه دی لګولی، بلډ پریشر سره د هغې په سینې درد راځي، هغې ته ګرځېدو کې تکلیف وي، ستړی کېږي، سټم نه کمیږي، نو دغه خلک ته نه فایده حاصلولی شي چې دا ویزو ډایلیټر دی. او تاسو چې دا کومه ګولی ژبې لاندې کېږدئ دغه ټایم کې نو یقینا چې د دې اثرات هم تقریبا هم د هغه ګولۍ په شان دي، یعنې هم د هغې په شان افیکټ ورکوي، خو تقریبا ټوله ورځ. او که تاسو نارملي د دې استعمال کوئ نو ضرور ستاسو چې کوم دا رګونه دي دا کولوي، تاسو ته به د دغه ګولو د دغه ټابلیټس ضرورت کم نه کم راځي. او د هارټ پیشنټ چې کوم دي نو هغې ته دغه کم نه کم هغې ته د درد فیل کېږي. بیا همدغه ویزو ډایلیټري افیکټ چې کوم دی، یعنې څنګه چې دا رګونه کولاویږي، همدغسې چاته چې مردانه کمزوري ده نو هغې ته دا مردانه کمزوري د دې په وجې چې د هغې بلډ سرکولیشن، یعنې د وینې ګردش د هغې په اعضا کې دا کم وي. اوس که اعضا کې مونږ د وینې دا ګردش دا سیوا شي نو هغې سره چې کوم دا مردانه کمزوري دا اریکټایل ډسفنکشن دی نو هغه ورسره کافي حده پورې امپروف شي. نو که چاته داسې مردانه کمزوریانې وي هغه د لونګ استعمال کوي، د دې نایټریک اکساید په وجه، د دې ویزو ډایلیشن په وجه، د دې بلډ پریشر ریګولیشن په وجه هغې ته دا مردانه کمزوري دې کې ښه کافي حده پورې کمې بغیر د دوایانو راتلی شي. نو کوشش کوئ چې کوم دا نیچرل څیزونه دي دې تاسو استعمال کوئ، یو نیچرل لایف سټایل سره که تاسو ژوند تېروئ نو انشاءالله چې کمې دا مسلې دي دا نن سبا ورځو کې چې تقریبا هر چاته دا اعصابي مسلې، دا د کمزورتیا مسلې، دا د مردانه کمزوري، دا زنانه بانجپن او داسې مختلف قسم څیزونه، نو دا یقینا که مونږ د نیچرل څیزونو ته لاړ شو، قدرتي څیزونو ته لاړ شو، هغې کې ډېر څیزونه داسې دي چې په دې ټولو څیزونو کې، په دې ټولو بیماریانو کې، په دې ټولو کمزورتیا کې، په دې کې مونږ له مدد راکوي او ستاسو صحت ورسره ښیي. امید لرم چې دا معلومات به ستاسو لپاره فایده مند وي، او که تاسو ګڼئ چې دا فایده مند دي نو دا معلومات خپل نور ملګرو سره هم شیر کړئ او تلو نه مخکې دا ویډیو لایک ضرور کړئ. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.